د ګیلمن او د منظور پښتین اخیری خبرې د څه په باره کې شوې دوی خپل یو بل سره کوم داسې معلومات شریک کړي تازه ترین خبره او اپډیټ تاسو ته درکوم چې هغه معلومات موږ ته په لاس راغلل چې ګیلمن او منظور پښتین اخیره کې کومې خبرې کړې وي. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې د آزاد داوړ په نوم باندې یو کس په اسلام آباد کې B17 کې د ګیلمن وزیر غوندي یو ښه شخصیت ډیر په بېدردۍ سره ووژلو، خو اوس مهال تاسو سره د هغوی څه داسې معلومات شریکو دوستانو چې منظور پښتین په خپلو خبرو کې دغه خبرو اظهار کړی دی او په انتهایی خفګان سره وویل چې تاسو ته معلومه نه وي خو ګیلمن وزیر چې دا زما ډیر زیات نږدې ملګری او په ټول تحریک کې زما داسې نږدې ملګری نه لکه ګیلمن وزیر چې وایي چې هغه ډیر تابعدار انسان و. موږ به چې کومه خبره هم درته وکړله، کومه خبره به مو ورته ورسوله، نو هغه په ورین تندي باندې منله، که سل کارونه به هم هغه ته ورپېښو هغه به دغه خبره منله او ځان به یې را رسولو. په یاد ولرئ چې هغه د هغه نوم په ECL کې او یعنی ایگزټ کنټرول لیست کې او هغه د پاکستان نه بهر نشو تللی، نو په همدې وجه باندې هغه همدلته خواري مزدوري کوله، یعنی داسې څه غټ بیک ګراوند سره یا داسې څه غټ کاروباري سیستم سره تعلق هم نه، خو خوړل اسکله او دغه خپله مزدوري همدلته کوله. خو د پښتنو په غم باندې غمجنو دردمنو په همدې وجه باندې د هغه نه ټول ملګري چې ډېر زیات خوشحاله و، علي وزیر او یا نور د هغه کوم ملګري چې دي ټولو هم دا خبره کوله چې هغه یو ډېر عجز انسان و. دوستانو هغه چې په کومه شپه باندې دغه وهل خوړل نو معلومه شوې ده چې هغوی په دغه شپه باندې د PTM چې کومې جلسې شوې وي، د PTM چې کوم اپډیټ و هغه یې کتل او دې سره منظور پښتین د هغه ډیر زیات تعریف وکړو، ډیر زیات صفت یې وکړو چې هغه یو ډیر عجیبه خوی والا انسان، یو ډیر ملنګ درویش انسان و. هېڅکله یې نه غوښتل چې چاته تکلیف ورسوي او هر وخت به دوی په حجره کې یا په سفر کې هر ځای ته به چې تلل نو دوی به یو ځای و. دوی هېڅکله داسې نه محسوسوله چې ګینې دوی د یوازې د PTM برخه بلکې دوی یو ښه دوستان هم. نو یقینا چې ظلم ورسره شوی دی او ظالم ته سخته سزا ورکول پکار دي.